یو الک ته به یو نارینه ته به د زنانو د دوو حصو امره حصه میلاوي. د دوو زنانو حصه دا د یو هلک حصه ده. سوال دا دی چې دا آیت صرف په میراث پورې خاص دی که نه په ژوند کې چې هر څه یې سړی بچو له ورکوي نو هلک له به دومره ورکوي څومره چې دوو جنکو له ورکوي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کوي چې الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة النساء کې، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله وصیت کړی تاسو ته د بچو په باره کې د هغه مال په باره کې چې هغه به تقسیمیږي د هغوی په منځ کې، نو برخه د یو هلک دومره ده لکه د دوو جنکو. دا آیت اصل کې د هغه میراث دپاره دی چې کوم د مړي نه شاته پاتې شي هغه به تقسیمیږي. نو پلار چې کله مړ شي او د څه مال پرېښودی نو هغه به د بچو په منځ کې په دې طریقې سره تقسیمیږي. نو دا مسله خو ثابته شوه چې د میراث کې خو دا طریقه ده. راځو اوس دې مسلې له چې د ورور یې تپوس کړی دی چې یو پلار بچو له په ژوند کې څه ورکوي، نو آیا په هغې کې به هم د دې خبرې خیال ساتي او که نه؟ نو دا خبره یاده کوي پلار چې بچو له په ژوند کې څه ورکوي نو دا په دوه قسمه دي، که مور او پلار دي. اولنی قسم دا دی چې یو پلار راولګي خپلو بچو له خرچه ورکوي. یو ګوره خرچه ده، یو پلار راولګي بچو له خرچه ورکوي چې دوی پې د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه پې پوره کړي. نو دې ځای کې په پلار باندې دا نه دی لازم چې دی به ټولو له یو شان هر څه ورکوي او نه داسې تقسیم به کوي لکه څنګه چې د آیت کې راغلی د میراث دا مسله. ښه نو څه به کوي؟ دې ځای کې به هر بچي له دومره څه ورکوي چې د هغه حاجت پې پوره شي. هر بچي له به دومره څه ورکوي چې د هغه حاجت پې پوره شي او کیدی شي جنۍ ته زیات میلاو شي له چا نه؟ د هلک نه. کیدی شي که نه شي کیدی؟ څنګه کیدی شي؟ هلک کشر یي، وړوکی دی، ماشوم دی، جنۍ مشره ده. سبقونه وایي، خرچې دي، هسپتالونه دي، نورې منډې دي. نو ګوره جنۍ ته اوس مال ډېر میلاو شو او هلک ته ډېر میلاو نه شو، دا ظلم نه دی؟ سړی راپاسي دا څنګه دا خو هلک دپاره یوه حصه دومره ده چې دوو جنکو ته میلاویږي او داسې. مونږ وایو اول خو دغه مسله اتفاقي د میراث ده، دې کې خو شک نشته چې پلار مړ شو نه به داسې تقسیموي. که هغه هلک کشر دی او که مشر دی، که جنۍ کشر ده که مشر ده، خو ژوند کې چې پلار بچو له څه ورکوي نو په هغې کې اولنی قسم خرچه ده. دې خرچه کې به هر بچي ته دومره څه میلاویږي چې څومره ضرورت وي، نو کیدی شي جنۍ ته د هلک نه زیات میلاو شي. دا صحیح دی، هېڅ حرج پکې نشته. ښه که یو سړی وایي چې ټول د یو شان ورکوي دا هم ظلم دی، د پلار سره ظلم دی. اوس ستا یو زوی دی هغه د 15-16 کالو دی، هغه موټر سایکل چلولی شي او زه سکول ته ځم راځم، زه یونیورسټۍ ته ځم، زه سبقونو له ځم، ما له ګاډی واله، ما د موټر سایکل ورته وله واغېست. ښه بل زوی ستا د 10 کالو دی، نو ده له به هم اوس موټر سایکل اخلي چې موږ لازم به عدل کې. عدل دا دی چې هر چا له هغه څه ورکه چې څه ته ضرورت وي، دا عدل دی. ښه اوس یو بچی تا نه خرچه وغواړي او بل راشي هغه هم خرچه وغواړي، دا یو تا ته معلوم دی چې دی نشهیز دی، دی په بدو لارو باندې روان دی، نو ته دله خرچه لږه کمه ورکې، لږ دې په لاس ټیټ کړي دي چې دی نور خراب نشي. هغه بل هلک چې دی هغه صالح نیکمه هلک دی، هغه له یې د هغه خرچه پوره ورکړه، دا ظلم دی؟ نه دی ظلم، بلکې دا خو پلار له پکار وي چې دې ته وګوري چې ده ته څه ضرورت دی او ده ته څه او دی د څه د لاسه خرابي. تا ته پته چې اوس د دې ډېرې خرچې د لاسه ما د بچی تباه کېږي، دی په غلطه لار ځي، دی نشې تماشې کوي، دی به فلمونه سندرې ګوري. ښه دا خو خرچه شوه. دویم پلار چې بچو له څه ورکوي په ژوند کې هغې ته ویلی کېږي هدیه او هبه. هدیه څه معنی ده؟ ګفت، تحفه.
دا د خرچې نه زیات دي، لکه خرچه نه د خرچې مسلې خو حل شوه، دا د خرچې نه زیات دي. یو پلار زړه کېږي چې راشه دې بچو له څه والم او څه تحفه وله راوړم او زه دله دومره پیسې ورکړه او دله دا هدیه، نو دې ځای کې به اوس څه کوې؟ دې ځای کې به عدل کوې. بیا راځو چې عدل څه ته وایي. دلیل به اول پیش کوو، بیا مخکې مسله بیانو. حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه معروف حدیث دی په دې باب کې. علما همیشه چې د بچو په منځ کې د عدل خبره کوي د نعمان ابن بشیر حدیث پیش کوي. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. نعمان ابن بشیر وایي دا پلار هم صحابي دی او زوی هم صحابي دی. وایي چې اعطانی ابي عطیه، زما پلار په دې ټولو بچو کې مال یو هدیه یو تحفه راکړه، په دې ټولو کې نعمان له ورکړه. فقالت عمرة بنت رواحه، نو د ده ښځې دا وویې، د هغوی ښځې داسې دینداره وي. عمره بنت رواحه چې دا ښځه د بشیر ده رضی الله عنهما، چې دا عمره ښځه د بشیر ده، هغې ورته ویل لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه وخته پورې ګوره زه ستا په دې ورکړې راضي نه یم چې څو پورې تا پیغمبر په دې ګواه کړی نه. داسې دینداره زنانه چې کور کې یي که نه ستا، نو د الله په توفیق سره د ډېرو غلطو کارونو به بند شي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځای په ځای وصیت کړی دی چې نیکعمله زنانه ځان له غوره کړه. دا ستا لاس نیسي، مه کوه، دا ظلم دی، مه کوه، دا ناروا دي. ګوره د کم سړي چې ښځه نیکعمله وي د ده ټینشن ډېر نه وي. ولې؟ ځکه چې ښځه د ده دپاره جاخې نه جوړوي، بلکې دی د جاخو نه بچ کوي د الله په توفیق سره. او چې کومه ښځه د باندې بېدینه واوړېده او بې تربیته ښځه د باندې واوړېده، نو هغه به دله دا ژوند دومره تنګ کړي چې ته به دې پوزې له راشي. نو که څه لږه ډېره دینداري ده پکې، هغه دله هم ګډوډه کړي. لکه یو سړی دی د شپې تهجد کوي راپاسي، دی طریقه ده. دا بلای چې کور ته راوسته د سهار نه د ماښامه پورې چغې دي او چغار دي او الله دې تباه کوه، هغه وایي ته داسې او دا وایي ته داسې، په دې کې به دی تهجد لمونځ وکړي؟ د هغه بلډ پریشر سر ته داسې های شوی چې تپوس یې مه کوه. خوب د هغه ګډوډي، کار د هغه ګډوډي، دی به پکې څه تهجد وکړي؟ دی به څه نفلي روژې ونیسي او دی به څه عبادات وکړي؟ نو دا ښځه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کړي. وی هغه لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بشیر، ورته وی چې انی اعطیت ابني من عمرة بنت رواحه عطیه، یا رسول الله ما خپل هغه زوی له عطیه ورکړې ده هدیه چې هغه د عمره نه دی، یعنې د بله ښځه هم ده، دا نور بچي د بلې ښځې نه دي، خو نعمان د دې ښځې نه دی. فامرتني ان اشهدک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ای د الله پیغمبره، نو هغې راته وایي چې پیغمبر به پې ګواه کړې، زه تا پسې رالم. پیغمبر ورته اعطیت سائر ولدک مثل هذا، دا ټولو بچو له دغه شان عطیه ورکړې ده او هدیه که څنګه؟ وایي نه نه، ما ورته وایي چې لا، وایي ما ته وایي چې فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، د الله نه ویرېږئ، د بچو په منځ کې عدل کوئ. نو واپس راغی، هغه خپل عطیه بیا واغسته. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ځه فإني لا أشهد على جور، زه په دغه باندې ګواهي نه ورکوم په ظلم باندې. نو دې حدیث نه مسله ثابته شوه چې څه به کې؟ عدل. په څه کې به عدل کې؟ عطیه کې، هدیه کې. د خرچې مسله نه ده. ګورې بشیر نعمان له خرچه نه ده ورکړې، زیاتي وله څه ورکړي دي. ښه، اوس د عدل د اهل علم په منځ کې اختلاف دی چې دا عدل به څنګه کوي. بعض علما دا وایي، لکه امام محمد د امام ابو حنیفه شاګرد، او بعض علما مالکی مذهب والا، بعض شافعي، بعض حنابله، هغوی دا وایي چې عدل دې ته وایي چې ته بچو لکه د خرچې نه زیاتي څه ورکې، نو په حقه ترتیب به یې ورکې، په کم ترتیب باندې چې میراث تقسیمیږي. څه معنی شوه؟ که ته جنۍ له څه ورکې، نو دوو جنکو له چې ته کومه هدیه او تحفه ورکې، هلک له به د هغې امره ورکې. او شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دې خبرې ته اشاره کړې ده، هغه هم په دې باندې مطمئن و.
وایي ځکه چې الله یو تقسیم کړی دی د دې نه اخوا بل عدل نشي کېدی. نو ته چې هلک له څه ورکې دغه د هغې امره به څه کې 2 جنکو له ورکې، او چې 2 جنکو له څه ورکې یو هلک له به ورکې. د هلک ضرورتونه ډېري، د هلک مسلې ډېري، ځکه خو الله سبحانه وتعالی دې ته ګوره دا فایده ده کې بعض وایي اسلام هغه دین دی چې ټول یو کړي، دا غلطه خبره ده. وایي الاسلام دین المساواه، بس دا وایي دین د مساوات ته ټول یو شان کړي. نه دین د مساوات څنګه ده؟ اسلام دین د عدل دی. عدل څه ته وایي؟ ورکه هغه چاله دومره څومره چې ضرورت دی، دې ته عدل وایي. او د دې داسې مثال دی، یو وخت کې ما یو تصویر ولید چا پر نیټ باندې شیر کړی، ډېر مزیدار تصویر یې جوړ کړی د دې مسلې د پوه کولو لپاره. یو دیوال دی او د دې دیوال نه اخوا څه لوبه ده یا خلک لګیا دي منډې تډې وایي، او په دې کې 3 هلکان ولاړ دي غواړي چې د دیوال نه اخوا د خلکو ته وګوري. نو په دوی کې دا یو ډېر دنګ دی، دا بل د هغه نه لږ چیت دی، او دا بل د هغه نه لږ چیت دی. ښه نو پلار وسي چل وکړو، لاړ 3 ډبې یې راوړې د ودرېدو لپاره، 3 واڼو ته یو شان ډبې کېښودې، ځکه چې جوی عدل دی. اسلام خو دین وایي د مساوات. اوس سم خیال دی؟ صرف چا ته ښکاري؟ هغه دنګ ته، او هغه نور لاندې پاتې شو، حالانکې د ټولو سره یو ډبې دی. نه، عدل دې کې دا و چې د مشر له یو ډبې دی دنګ له، د بل له 2 او د بل له 3، دې ته وایي عدل او انصاف. نو عدل او انصاف دا دی چې د هلک برخه د جنۍ نه زیاتوي. سړی څنګه عدل انصاف؟ اوس هلک ټول عمر بهر ګرځي، مزدوریانې کوي، سختې تېرۍ، کور ساتي، بچي ساتي، ښځه ساتي، قرضې دي، مسلې دي، جرګې دي، او د دنیا غمونه دي، او ښځه کور کې دننه ناسته ده. نو دا د کوم ځای عدل دی چې کومه ښځه په کور کې دننه ناسته ده او مالي مسلې ورته ډېرې نشتي، هغې ته دې دومره برخه میلاویږي څومره چې هغه هلک ته میلاویږي چې د هغه مسلې ډېرې دي. نو عدل دا دی. ګور رب العالمین وما ربک بظلام للعبید، ستا رب ګوره ظلم نه کوي بچا باندې. نو بعض علما وایي که د خرچې نه علاوه څه ورکوي نو تقسیم طریقې دا ده. بعض علما وایي نه، وایي عدل دې ته وایي چې ته به د خرچې نه علاوه چې بچو له څه ورکوي نو ټولو له به یو شان ورکوي. صرف په دې ټکي کې اختلاف دی چې عدل به څنګه کوي. نو دغه 2 قوله دي په دې کې چې یا خو هلک له د 2 جنکو حصه ورکه، او یا ټولو له یو شان ورکه. والله اعلم.